د اچین او سپینغر ولسوالۍ ولسونو د ولسی غونډې په ترڅ کې د خپل اسلامي نظام او امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. د اچین او سپینغر ولسوالۍ قومي مخور پر خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو غږ وکړ چې هغه پردیپاله رسنۍ دې نه څاري چې د افغانستان ناسم تصویر نړیوال ته وړاندې کوي. ټول افغانستان کې مو په ځوانانو باندې او په ټولو خلکو دا غږ دی چې هغه رسنۍ مه تعقیبوئ چې هغه پردیپالې رسنۍ دی او په افغانستان کې یو نوي فکري جنګ ته هڅونه کاندي. په افغانستان کې الحمدلله امن دی، اقتصادي بدلون ورځ تر بلې را روان دی او زمونږ هغه رسنیز ډګر چې دی یا مطلب دغه نظام چې دی دا ټولو خلکو ته معلوم دی چې مقصد واحد په یو عمر چلېږي، په یو عمر چې کوم نظامونه چلېږي هغوی ترقي کړې ده. دوی همدارنګه د بهرمیشتو افغانانو وغوښتل چې خپل هیواد ته راسانه شي، نورو هیوادونو ته د خدمت پر ځای دی خپلو خلکو او هیواد آبادۍ ته کار وکړي. په هغه ورونو چې داخل نه بار تللی دي او نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، یې اوس زړه غواړي چې هلته لاړ شي او دلته دي په یو نامه او په بل نامه باندې په دې ورونو مو غږ دا دی د یو افغان مسلمان او د خواخوږي په صفت مو غږ په دا دی چې راشي خپل هیواد لا د آرام ساه واخلي، دلته په خوشحاله فضا کې خپل ژوند وکړه، هیڅ نوه مشکل نشته. دغه مشران وایي د ناسم رواجونو په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان 80 سلنه تطبیق شوی او په بدو کې د جنو د ورکړې مخه نیول شوې ده. امیر المؤمنین لخوا نه چې کوم فرامین د ناسمو دودونو لپاره صادر شوي دي دا زموږ د ولس لپاره ډیر ضرور او ډیر زموږ ولس د دغه خوا نه کړی ده. بدو کې او یا پرنګ بدو کې ښځې ورکول دا پخوا نه موږ په دې وطن کې نه خو د فرمان په صادرېدو سره بالکل انشاءالله په قطعي ډول دا منې شوي دي او د بیا دپاره موږ ته تحقیق کړو چې هیڅوک دغه کارونه کاندي، ځکه چې دا یو غیر اسلامي کار دی، یو غیر شرعي کار دی او غیر د پښتو کار دی. نورو ویناوالو د پاکستان ترڅنګ له ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي او که کوم هیواد پر خاوره تیري ته زړه ښه کړي د نظام او افغانانو له غاښ ماتونکي ځواب سره به مخامخ شي.